السلام علیکم. په دې ویډیو کې دا واضح کوم چې ډیجیټلی روږديتوب څه شی دی. ډیجیټل اډیکشن یا روږديتوب د موبایل ټولنیزو رسنیو، انلاین لوبو او نورو ډیجیټلی وسایلو له حد زیات یا بې کنټروله استعمال ته ویل کیږي. تر دې حده چې د انسان د ژوند پر مهمو برخو لکه خوب، کورنۍ او ټولنیزو اړیکو، رواني او فزیکي روغتیا، زده کړه، کار او فزیکي فعالیت باندې منفي اغیز یا اثرات وکړي. اوس دې ته راځو چې د دې روږديتوب د حل لارې څه شی دي. ما په خپل یو نوی کتابي چپټر کې چې تېره اونۍ چاپ شوی دی، په هغې کې 15 عملي لارې د دې دپاره وړاندې کړي دي. لومړی دا وه چې له موبایل پرته وخت باید وټاکو. هره ورځ باید داسې کوشش وکړو چې یو څه وخت مشخصه کړو چې موبایل پکې بالکل نه کاروو. په ځانګړي ډول د خوړو، کورنۍ، ورزشي او خوب پر مهال باندې. دویم، هر ساعت باید حرکت وکړو، فزیکي حرکت. ګورئ، که چیرته په کار کې یاست، له اوږدې ناستې او یا سکرین څخه د وقفې لپاره باید موږ څه وکړو؟ پاڅېږو، قدم ووهو او بدن وغځوو. که چیرته ناسته مو په دوامداره توګه باندې ډیره وي، دا له سګرټو او له نورو نشو نه هم بدتر دی. دریم، باید منظم ورزش وکړو. ګورئ، فزیکي فعالیت د ناستې او سکرین وخت کموي. د سمارټ فون د ستونزمن استعمال په مخنیوي کې مرستې هم کولی شي. دا هم څېړنو ثابته کړې ده. نو هره ورځ کوشش وکړئ چې یو ساعت ځان ته ټاکئ او پکې دوامداره توګه باندې منظم ورزش کوئ. څلورم، غیر ضروري خبرتیاوې یا نوټیفیکیشنز بند کړئ. ګورئ، هره ورځ په ټولنه کې، په دنیا کې په دوامداره توګه باندې یو څه نه یو څه روان دي. نو ضرورت نه دی چې له هر څه نه ځان خبر کړئ، خو هره خبرتیا چې ده که نه، هغه هم ستاسو پام موبایل ته راړوي. که چېرته ستاسو نوټیفیکیشن چالان وي او ستاسو موبایل سکرین لګیږي یا درته اواز کوي او یا بل، هغه ستاسو پام هغې ته راړئ. نو کوشش وکړئ چې یوازې مهمې خبرتیاوې چې دي هغه فعالې پرېږدئ. پنځم، کوشش وکړئ چې مخامخ اړیکو ته لومړیتوب ورکړئ. هر کله چې امکان ولري، له کورنۍ، ملګرو او همکارانو سره مو مخامخ خبرې او فعالیتونه لوړ کړئ او اهمیت ورته ورکړئ، په ځای د دې چې ډیجیټلي اړیکې ورسره نیسئ. ګورئ، په اخره کې باید دا ووایم چې ټکنالوژي باید ستاسو خدمتګاره شي. تاسو باید هیڅکله د ټکنالوژي خدمتګار یا غلام نشئ. که چېرته غواړئ چې دغه کتابي چپټر مطالعه کړئ، زه به یې دلته کې لینک هم شریک کړم، هغه هم در سره وګورئ. دا ویډیو نورو هیوادوالو ته هم ورسوئ. کوشش کوئ چې خپل موبایل، خپل کمپیوټر، تلویزیون او داسې نور ټکنالوژیکل ګیجټس چې دي، دا ټول په یو توازني طریقه باندې استعمال کړئ. دا درته ژوند ته، روغتیا ته ګټور دي. السلام علیکم.